السلام علیکم فرندز ویلکم بیک خراغلاست نننۍ ویډیو یا په دې ویډیو کې موږ نن د انګلیسي هغه جملې وایو د بيګنر جملې دي خو داسې جملې دي چې پرناونس کیږي مختلف یعنی مختلف تلفظ کیږي خو معنی یو رقمي یو شی معنا ورکوي دا درس د بيګنر لپاره هم دی ویلی شو نو راځئ چې شروع کړو ټول وړاندې موږ په څو طریقو وایو چې څنګه یې لومړی how are you how are you یعنی څنګه یې دا هم همدا معنا دا خو خپل همدا معنا ورکوي دویم کې how are you doing how are you doing څنګه یاست how are you doing دا هم همدغه یو شی معنا ورکوي چې څنګه یې خو جمله لږه مختلفه ده دریم چې وګورئ بیا دریمه کې هم how do you do تاسو څنګه یاست کله چې تاسو چا سره ملاقات وکړئ او هغې ته چې څنګه نو تاسو د درېواړه جملې کارولی شئ درېواړو کې تاسو پوښتنه کولی شئ څنګه یې او د هغې ذهن کې دا وګڼئ چې د هغې مطلب همدا یو دی چې څنګه یې صرف مختلف طریقې سره ویل کېږي بیا همدغه جملې څنګه جواب کیږي نو راځئ لاندې خانې ته راشو دې کې به وګورو ټولو لومړی I am good thank you زه ښه یم مننه دا یې سمپل طریقه ده چې جواب شي او بیرته ورته تشکري او مننه هم وکړي I am good thank you زه ښه یم مننه د دې پاس درېواړو جوابو ته دا استعمالیږي درېواړو سوالونو ته دا لاندې کاریږي اوس دویم I'm fine thanks ښه یم مننه دا موږ دوه ویلي اوس درېیم لاندې چې کوم دی I'm absolutely fine زه بالکل ښه یم یعنی چې ته ځان ورته دغه کې چې زه بیخي ښه یم نو ته ویلی شي I'm absolutely fine یعنی دا پاس چې کوم درې پوښتنې دي څنګه یې دې ته تاسو هرې پوښتنې ته لاندې درېواړو کې هر یو جواب ویلی شئ یعنی فرق نه کوي صحیح ده پاس درېواړو ته لاندې هر یو جواب ویلی شئ او کله چې سلام علیکي او څنګه یې دا خبرې ختمې شي بیا اخره کې موږ وایو چې خدای په امان یا په لیدو مو خوشحاله شو هغه به څنګه ویل کېږي دا هم په مختلفو طریقو سره ویل کېږي خو معنا یو شی ده هغه تاسو پورې ده چې تاسو کوم یو کاروئ لومړی ټول نه وګورئ nice to meet you په لیدو مو خوشحاله شوم یا خوشحاله شوم چې تاسو سره مې ملاقات وکړو دا چې کله څه چوي مقصد دا چې زه ډېر خوشحاله یم تاسو سره ملاقات وکړو دویم I'm glad to see you زه خوشحاله شم چې اومې لیدې see you یعنی اومې لیدې یا خوشحاله شم تاسو سره ملاقات وشو مطلب یې دا دی اصل کې په لیدو مو خوشحاله شم د دې هم همدا معنا ده ما ورته نشانه کړې ګوره اشاره چې د دې ټولو همدا یو مطلب دی دریم چې کوم دی I'm pleased to meet you دا please نه دی pleased دی I'm pleased to meet you دا دریم نمبر I'm pleased to meet you په لیدو مو خوشحاله شم یا هماغه تاسو سره خوشحاله شم چې ملاقات مې وکړو تاسو چې هر رقم تلفظ کوئ خو مطلب همدا دی چې چا سره د خوشحالېدلو اظهار کوئ د ملاقات څلورم good to see you یعنی خوشحاله شم چې اومې کتلې ډیر زیات چې دی لومړی او څلورم ښه کاریږي اکثره خلک دا ډیر زیات کوي nice to meet you یا څلورم چې کوم good to see you صحیح شو کله چې یو محفل ته ور داخل شي د سلام دعا نه وروسته موږ دا پوښتنه کوو چې څنګه یې څال دی یا څنګه وخت تېرېږي هغه هم په مختلفو ډولو کېږي خو مقصد یې هماغه یو دی دې کې بعضو جملو مقصد یو شی دی لکه لومړی وګورئ واتساپ یو واتساپ دی چې کوم موبایل کې موږ واتساپ استعمالو هغه نه دا واتساپ څه خبر ده یعنی څال دی څه خبر ده څه نوې تازه واتساپ څه خبر ده دا فارمل دا انفارمل دی یعنی دوستان د خپل منځ کې کارولی شي مشرانو یا غټو خلکو ته دا نه کارېږي
دویم how is it going how is it going دا چې دی how is دی یا how is it going داسې ویل کېږي short how is it going وخت مو څنګه تیریږي مقصد دا دی how is it going یعنې وخت مو څنګه تیریږي یا حال مو څنګه دی صحیح ده دا په مختلف ځینو کې مختلف معنا ورکوي خو مین معنا یې همدا ده چې وخت مو څنګه تیریږي یا څه حال دی څه خبره ده یا څه حال ده یو شی معنا ورکوي خو د دې ویل مختلف دي معنا یې مختلفه ده نور مقصد یو شی دی دریم how is everything how is everything how is everything هر څه څنګه دي اصل مقصد یې همدا دی how is everything هر څه څنګه دي خو د دې مطلب دا دی یعنی څه حال دی څه حالات دي هر څه څنګه دي صحیح چې په مقصد ورسېدي انشاءالله اوس راځو څلورم ته how is your day how is your day یا how is your day شارټکټ ډېر ښه راځي هغه چې ښکارېږي لکه نیټیو یا هغه پروفیشنل کس چې انګلش وي how is your day پروننسیشن ته ډېر زیات پام کوئ ځکه چې دا ضروري دی انګلیسي کې how is your day how is your day ستاسو ورځ څنګه ده ستاسو ورځ څنګه ده نو دا و چې کله د چا نه پوښتنه کې د حال احوال باره کې نو تاسو لنډ دا جمله استعمال کړئ او معنا یې ډېره غټه ده یعنی د حال احوال پوښتنې باره کې تاسو کولی شئ څلورونه کې هر یو استعمال کړئ ډیورینګ کنورسیشن یعنی په جریان د خبرو کې اوس لومړی جمله هغې سره تړلې ده کله چې موږ چېرته لاړ شو او ځان یو لنډه جمله کې معرفي کوو نو څنګه به وایو هغه ته وایي هلو نو ته به ورته وایي چې هلو مای نیم از علي هلو مای نیم از علي سلام زما نوم علي دی که ستا نوم هر څه شي وجي سمي وهاب یا کومه د جنۍ نوم وي سارا وفا هر څه چې ستاسو کوم نوم وي تاسو کولی شئ هغه نوم ورته واخلئ هلو مای نیم از فلان کې دویم کله چې تاسو سره څوک کومک وکړي او ته بیرته جواب ورکول غواړې چې یعنی د هغې شکریه مننه وکړي نو څنګه به وي thanks a lot for the help thanks a lot for the help thanks a lot for the help د مرستې لپاره ډیره مننه د مرستې نه دی ډیره مننه یا د مرستې لپاره ډیره مننه یا ستاسو موږ ډیره مننه کوو چې تاسو موږ سره مرسته وکړه مطلب یې دا دی صحیح ده دا موږ دغسې به ورته ویل کېږي thanks a lot for the help د مرستې څخه دې ډیره زیاته مننه او دریم جمله چې کومه ده هغه هم همداسې ده چې چاته ته مننه کې یعنی هغه تا سره ښه وکړي او کار درته وکړي او ته ورته بیرته شکریه یا مننه ادا کې that's so kind of you دریم نمبر that's so kind of you that's so kind of you دا ستاسو ډیره مهرباني ده kind ویل کېږي مهرباني ته that's so kind of you دا ستاسو ډیره مهرباني یا ته ډیر مهربانه انساني مطلب یې دا دی یعنی خیر اوسې تشکر ورته کوي څلورم هم همدې سره تړلې ده چې کله ته یو چاته مننه کوې منندوی یې نو څنګه به ویو I really appreciate your help I really appreciate your help appreciate ویل کېږي ستاینې ته زه واقعا ستاسو مرسته ستاینه کوم ستاسو د مرستې ستاینه کوم صحیح ده زه واقعا ستاسو مرستې ستاینه کوم I really appreciate your help زه ستاسو د مرستې ستاینه کوم یا زه ډېر فخر کوم چې تاسو ما سره کومک وکړو نو دویم دریم او څلورم کله چې تاسو غواړئ دا جملې هغه وخت کارولی شئ چې کوم وخت تاسو د چا مننه او بیرته ادا کوئ ورته وکړئ په ښه طریقې سره نو تاسو دا کارولی شئ یا څوک د سره کومک وکړي صحیح شو دا درې مڼه جملې هغه وخت موږ کارو کله چې موږ چاته د وخت درخواست کوو یعنی وخت ترې غواړو چې موږ سره ملاقات وکړه نو ټولو نه لومړۍ جمله چې کومه ده دا فارمل ده یعنی ښه طریقې سره د چا نه وخت ډیمانډ کول غوښتل Do you have time this week? Do you have time this week? Do you have time this week? آیا تاسو په دې اونۍ کې وخت لرئ؟ آیا تاسو په دې هفته کې وخت لرئ؟ اونۍ یعنی هفته ویک همدغه جمله همدې را روان وخت کې تاسو ټایم لرئ دا یو فارمل طریقه ده چې ته هغې نه وخت غواړې دویم دا هم فارمل ده Are you available on Sunday? Are you available on Sunday?
آیا تاسو یک شنبې په ورځ شتون لرئ یا تاسو به یې د یک شنبې په ورځ باندې د دې سنډې په ورځ یعنی یک شنبې په ورځ باندې کوم تاریخ هم یادولی شي. Are you available on 6th June 6th June یعنی شپږم د جون نو دا هم تاسو یادولی شي. دریم چې کوم دی دا ډایرکټ یو چاته ملاقات آفر کول دی ویل دی ورته درخواست نه دی. دا پاس دواړه چې د درخواست لپاره کاري کی چې فارمل طریقې سره ورته وي لاندنی انفارمل ده. څنګه به let's meet this week let's meet this week یعنی راځه چې په دې اونۍ کې سره ووینو یا راځه چې په دې هفته کې سره ووینو یا ملاقات وکړو. دا لږ تیز طریقې سره ویل دي یعنی فارمل طریقه نه ده. نو دوستانو دا وو د نن ورځې لنډ واړه درسونه کوم چې معنا مختلف ویل کېدل. امید کوم تاسو به لږ ډېر کومک ترې اخیستی وي. همدغه شان د ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور تعقیب کړئ چې مس نه کوئ تاسو. مننه.